د دنیا دا حقیقت د الله سپېڅلی کلام په سوره انعام په 14 او 15 آیات کې څنګه بیان کړی دی. عزیزانو، د یو مسلمان لپاره بس د نصیحت او د پند لپاره فقط صرف همدغه 2 آیتونه کافي دي که سره انسان په خلاص کې. رب العزت فرمایي: زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. در آخره پورې دغه آیات تاسو ووایئ. الله پاک فرمایي په دوکه کې غورځولي دي، اچولي دي انسانان خلق د خوندونو او د شهوتونو مینه او محبت، دی مینې او محبت خلق دوکه کړي دي، په دوکه کې غورځولي دي. د دنیا د مادیاتو د خوندو مثال د ښځو سره راواخله، تر اولادو تر بچانو راواخله، تر سره زرو در سپینو زرو تر خزانو پرې راواخله، په اوس وخت کې تر پیسو پرې راواخله. که نه راځه د دنیا در هر قسم مادیاتو پرې. رب العزت فرمایي: ذلک متاع الحیات الدنیا. دا ټول د دې دنیا د ګټې سامانونه دي. والله عنده حسن المآب. د الله سره در دې ښه ځای دی د اوسېدلو د ورتګ د حاصلولو. دوستانو، د دغه آیاتو په تشریح کې علما لیکي دغه شهوتونه، د دې شهوتو مینو محبت چې الله پاک د انسانانو په زړه کې ورچولی دي، په نفسو کې الله پاک ورچولی دي، په دې کې د الله پاک ډېر حکمتونه دي. 3 ښکاره دي. یو حکمت پکې دا دی چې د دنیا نظام وچلیږي. اوس که چېرته د اولادو د ښځې مینو محبت د انسان په زړه کې نه وي، د خپل کور د جایدادو د نورو کیسو نه، نو بیا څوک نیونی دی چې څوک دونه ځان ستړی کوي، سهار در مازدیګره پر یو کارګر په کار اخته دی. یو حکمت پکې دا دی. دویم حکمت علما فرمایي په دغه د دنیا په دې مینو محبت کې دا دی چې الله پاک جل شانه بنده ته دا ورښیي چې ای بنده، ستا ښځه خوښه ده، مال دې خوښ دی، عزت دې خوښ دی، انار ښه خوند کوي، میوې ښه خوند کوي، نو ته دغه د یو څو شپو عارضي ژوند ته مه ګوره، د ابدي ژوند د اصول کوشش وکړه چې په دې باندې انسان ته د هغه ابدي ژوند د ابدي نعمتو د اصول د په وجه باندې الله د مینو محبت. دا دویم حکمت دی په دغه شانو کې، د دې دنیا په عزت کې، د دې دنیا په. دریم حکمت په دې کې دا دی چې امتحان دی چې ته ودرېږه، دغه شیان ته د خدای د پیژندلو سبب جوړې، د خدای د بندګۍ او د شکر سبب ته دغه شان ګرځې، که د آخرت د تپا کولو، که بس همدغه شان ته مقصد جوړې. د ضرورت شیان دی په دې کې بېشکه دا دنیا ټوله د ضرورت شی ده. دې مثال دی لکه د کښتۍ لپاره اوبه، کښتۍ پر ریګ نه چلیږي، پر ډبرو، پر کاڼو، پر دښتو نه چلیږي، په لرګیو په خاشو کې نه چلیږي، په عوام نه چلیږي. نو کښتۍ چې دا په اوبو چلیږي او اوبه هلته بیا کښتۍ ته پیدا مندي چې د څوک در کښتۍ لاندې د کښتۍ خادماني، که چېرته په کښتیو په اوږوټو په سمندري جهازونو باندې اوبه دننه ورننوتلې، ګېډې ترې ډکه سوله، لکه نن چې زموږ ستاسو دنیا ده، د دنیا مینو محبت دی چې زړونه یې رانه واخیستل، نو بیا دغه اوبه دا شی تباه کوي، بربادي بیا دغه اوبه یې غرق کوي. نو دوستانو، دلته دریم حکمت د الله پاک پکې دغه دی چې خاص امتحان دی. د په بل آیات کې الله پاک بیان کړي دی، الله پاک وایي: ما جعلنا علی الارض زینة لها لیبلوکم. څنګه آیت قرآن کریم دی، الله پاک بغه کې ښکاره فرمایي د دې لپاره چې تاسو زه وازمایم. دا هر څه د دې دنیا دا ښایست دا ما د څه لپاره غوړولی دي چې ته ته مقصد همدا ګرځې، که مقصد دا یو د ضرورت شی ګرځې، خپل آخرت د خپل رضا کار، د خدای د رضا او د دین. دغه رنګه الله پاک جل شانه دلته 6 شی په د اول آیات کې ذکر کړي دي. زین للناس حب الشهوات من النساء، ښځې، والبنین زامن، والقناطیر المقنطرة سره زر او سپین زر، والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، کښت و کښتګري و، اسونه و، چارپایان و، دغه رقم دابې و چې کوم حیوانان دي،
ذالک متاع الحیات دنیا. دلته الله پاک په دې ورپسې آیات کې بیا د جنتي ژوند ذکر کړی دی. الله وایي که ای بنده که تا ښه ژوند تیر کړي ستا د رب سره ستا لپاره ډېر ښه ځای دی. والله عنده حسن المآب. د هغه د وصول کوشش وکړه. الله پاک خپل حبیب ته فرمایي قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار. ورته وایي زما حبیبه ایا زه در دغه هر څه در دې دنیا چې دی در دې غوره نه در وښیم. غوره سته د الله سره د الله په دربار کې د هغه چا لپاره وایي به د تقوادارو د پرهیزګارو لپاره د مؤمنانو لپاره د نیک عملو لپاره. جنت الله باغ ذکر کړی دی تجری من تحتها الانهار. داسې ښایسته باغونه چې لاندې به ترې نهرونه بهیږي ښایسته ځای. فیها ازواج مطهره او الله پاک پاکي بیبیګانې ذکر کړي دي چې دا به د جنتیانو د پرهیزګارانو لپاره. ورضوان من الله. علما فرمایي الله پاک جل شانه د دې دنیا د نعمتو په مقابله کې یو جنت ذکر کړی دی چې د اوسېدو ښه ځای زبردست لکه یو سړی چې منظره یو خوب لم نه دی. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم. په دې کلمه کې داسې یو نعمت او ښه زندګي ښه شی پاته نه سو چې ته ونه غواړې چې ته وغواړې هغه تا ته نسي میلاو. نو چیش خدای پاک ته در وشي که ته پکې راغلی. لیکن په دې باندې سر خلاص که د سر خلاصېدلو ځای دا دی یو الله جنت ذکر کوي. دویم الله پاک بیبیګانې ذکر کړي چې د جنتي لپاره به پاکې ښځې وي. دریم الله هغه لوی نعمت ذکر کوي چې د خدای رضا ده بیا به الله پاک نه درڅه ناراضه کیږي. اوس په جنت کې د اولاد ضرورت نشته. که چیرته جنتي غوښتي الله به ورکوي خو د اولاد ضرورت نشته. په دنیا کې که چیرته د اولاد ضرورت دی نو خو انسان دا سوچ کوي چې زه کمزوري سم زما سره به مرسته وکړي زما سره به د کار مرسته وکړي زما سره به مثال بیا زما نوم و نښان پر ده باندې پاتې که نه. او دوم د مال د سرو زرو د سپینو زرو خو هلته بلکل ضرورت نشته. دا سره زر سپین زر د دنیا د جوړېدو د یو عزت و د ښه ژوند یو د وسایل لپاره خلک دونه غم اخیستی دي دونه لمون در څټ پسې رانیولې د اسمان او مځکه پسې څټي. جنت داسې جوړ دی چې یوه خښته به یې د سپینو زرو یوه به یې د سرو وي. هلته د دې شیانو ضرورت نشته. دریم الله پاک چې آسونه یاد کړي دي آسونه الله پاک هلته آسونه واشي هلته به د جنتي دی ژوند دی بس چې ته څنګه وغواړې. او هلته به کښتګري ضرورت نه وي. کښت چې انسان کریم د دې لپاره یې کوي کاروبار چې انسان کوي مثال دې لپاره چې یو کار دی وسي. په جنت کې به هر څه تا ته مفت او همیشه رسیږي. لدې وجه الله پاک جل شانه فقط او فقط صرف هم دغه درې د جنت ټکي ذکر کړي دي او آخر ته در ټولو لوی نعمت د خدای رضا چې ده هغه بیا الله پاک ذکر کړی ده. دا به پر چشم باندې انسان ته رسیږي. دا د هغه کسانو دي الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. چې ایمان په الله لري وجز لري خاکساری لري دعاوې غواړي د الله پاک څه صابرین وي والصادقین والقانتین والمنفقین د خدای په لار کې خرڅ کوونکي والمستغفرین بخښنه غوښتونکي بالاسحار په خاصه توګه تهجد په ټیم کې. خدای نیکانو الله دې موږ ته د نیکۍ ژوند راکړي. د دنیا په دې څو روزو مد وکه کېږي. د دنیا د شهوتونه د دنیا د خوندونه مې داسې نه چې د آخرت څه دی غافله کړي چې دا مې سبب د عذاب سي. څو ځای الله پاک دا ذکر کړي دي چې د کافرانو په دې اعمالو په اولادو باندې مخه دغه کېږه مد وکه کېږي. ای زما حبیبه دا هغه څه دي چې زه به دې ته عذاب په ورکوم چې آخرت دې پر خراب سلو لکه نن چې د اکثرو انسانانو حال داسې دی چې آخرت دې پر تباه سو. الله دې موږ وساتي. دغه اولاد به ستا دپاره عذاب دا مال ستا لپاره جهنم وګرځېدی دا خواهشات ستا لپاره دا ګېډې مختار ستا لپاره وګرځېدی جهنم. خدای بنده